چې په دغه ګونو چې په خدای خدمتګار یې ورولي او هغه یې شهیدان کړه او هغه یې زخمیان کړه نو د هغه وخت حکومت د هغه شهیدانو د ورثاو نه د هغې ګونو یا د هغې بارودو اصلحي قیمت هم وصولاو آیا به یې هغه لا اشقه کېدو له ورکاو ګرانو مشرانو په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګي مرز در زما سر په تلي کې د الله دربار لزما مرګي مرز در زما مرګي مرز در زما چې تاسو وینه تویوئ او دغه وینې به انشاءالله سرو ګلونه زرغونئ او په دې ملک کې به خورئ په 400 کې کربلا ده د غدارانو فیصله ده په سر فروش وابله ده زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کومه مرګ یې مرزه درځمه کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګ یې مرزه درځمه مرګ یې مرزه درځمه چې دا کم قسم له ظلم دی بیا د وطن په خاوره جنګ دی ښکلي میدان د نام و ننګ دی مورې ورځمه زړه مې تنګ دی خپل خاوره خپل وینې تویومه مرګ یې مرزه درځمه کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګ یې مرزه درځمه مرګ یې مرزه درځمه باچا خان بابا رحمت الله علیه ولګېدو هغه خپل ناظر ته سوال جواب وکړو چې زما اړتیا شي نو بس مکه ده او د اړتیا شي نو بس مکه خرڅه کړه او د دغه خلکو پیسې ورکړه چې زموږ شهیدان او زموږ میندې خویندې او دا زخمي بچیان راخلاص شي د دې نه د ظلم انتها بسي سرې جامې راکړه زما مورې سر راله غوړ که سترګې تورې نوم د پښتون دی په ما پورې په پښتنه خاوره خپل سر قربانومه مرګ یې مرزه درځمه کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګ یې مرزه درځمه مرګ یې مرزه درځمه مقابلې ته مې کتل حیرانې دمه مرګ یې مرزه درځمه کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما مرګ یې مرزه درځمه مرګ یې مرزه درځمه پاکستان هم منو په پاکستان کې جمهوریت هم منو
د پاکستان ادارې هم منو خو تر ننه پورې موږ دا تپوس کوو چې د هغه ظالمانو خلاف څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه FIR هم درج نه شو. د خویندو غیږ کې ماشومان په سر نیولې و قرآن اواز یې دا و په میدان فخر افغان تا ګټم په خپل مرمه مرګ یې مرا زدر زمای کفن په ترخ کې د سیالې میدان زما مرګ یې مرا زدر زمای مرګ یې مرا زدر زمای قرباني مونږ کې راشي او مونږ سرې جنډې اوچتې کړو انشاءالله نو داسې کربلاګانې به بیا په انشاءالله په مونږ نه راځي. که د بازونو ښکار لغنې نه شوې سیاه د جال به هم پاتې نشي او که دې زما شړۍ په لاس واچو خدای به ستا شال به رانه پاتې نشي. مرا زدر زمای